الله وبرکاتو. د کانال ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ وي، صحتمند وي. کانال ملګرو که د هر چا د چرګوړو دستګاوې پکار وي، په هر تعداد پورې د مړه برق شمسیانو نه کار کوي، د بیټرۍ نه کار کوي، غټې وړې هر رقم دستګاه وغواړئ انشاءالله زه درته لیږلی شم. ایران یې لیږم، هر څه ضمانت، اتومات. دا یوه دستګاه درته خلاصوم، تاسې کولی شئ وګورئ په دغه شکل دستګاوې دي پکې. نو چې ووینئ دا تقریبا د 4-8 دانو جایښت یې هګۍ لري. دا جبه ده، جالۍ ده چې اخر 3 ورځې هګۍ پکې ایښودل کېږي. انشاءالله دا به ټول درته وښیم. په دې کې هم داسې د میده پر ځای ده، چارجر ده کې، دغه چارجر بطۍ د مړه برق د ژوندي بوتل ده چې اوبه ورچوي دننه دستګاه ته. همداسې نور د میده شیان دي کې دا بل چارجر ده. زه به یې اوس درته خلاص کړم، تاسې ته به یې ټول معلومات درکړم، دستګاه به درته وښیم. دغه کوزه یم یوه بله جبه دي، جالۍ ده. دا نو دغه 4-8 دانګي دستګاه ده. اوس به یې خلاصه کړو درته. دا یوه دانه چې تاسې ووینئ ټول هر څه ضمانت، بدنه ورته وګورئ، بدنه یې داخل دننه ماشین اتومات، کوم خاص عوارض نه لري. که عوارض اوس انشاءالله ډېر په راحتي سره په خپله هم جوړولی شي. موږ هم ته جوړوو د رطوبت، سنسور رطوبت، سنسور دمه تاسې په خپله معلومېږي. دا ټول فن هر څه مرتب، ښه منظم، ښه وړوکی دستګاه ده. ډېر کم مصرفه، کم برق باندې کار کوي. دا مخې صفحه ده، 2 علامې د هغه لري کې د رطوبت و دمه معلوموي، 3 کلیګانې دي او د مړه برق هم کار کوي. ژوندی برق چې ده ورته مړکیی به چارجر یې لري، خو مکمله د مړه برق ته ژوندی برق نه ورته بسته کېږي، ما سوا له خپله چارجره. ښه دا هم دلته کېږدو. همداسې یوه بله دستګاه هم شته وړوکی، هم شته ورسره. هغه په وړوکیو کې هغه رقم شکل دستګاوې راځي. دلته 2 دانې شانې دي، 4-8 دانګي کنجایي. دا یوه دانه به راوکایي، ته به یې ووینو انشاءالله. ښه دې شانو کې د مرغاوۍ، بیردچین، د چرګانو د هر شي شانې دا مکملې بسته دي. اتومات موتور خپله ګډېږي، اتومات ګډوي. دا تاسو ته معلومېږي. په دې جبه کې کتابچه، بطۍ، چارجر، ژوندي برق چارجر چې ورته برق مړ کوي، یا بوتل چې اوبه ور اضافه کوي. دا هم دلته کېږدو. په هره دغه جبه کې په هره یوه کې 42 دانې جایي د چرګانو هګۍ. او دا بله د لاندې هم دا رقم ده، ته هغه ته راوکایي چې دا موږ کې ایښي چې یو بله خوا باندې سره کړپی نه خېږي. دا د دې جنه تر افغانستان پورې سیلیږو، ډېره لار ده، کوم خرابي جوړه نه کړي. ښه دا هم دغه رقم شانې دي کې د هر شي ټولې شته. اتومات موتور هم دغه موتور ده، شانې چې ور بدلوي دا موتور یې دغه دی کې احتمال شانې ور بدلوه. بدنه هم دغه ده، مثلا د اوبو رهبره په دغه ځای کې اوبه ورته ولیي، په خپله په دغه ترتیب باندې اوبه دغه کې ولیي، اتې هغه رطوبت اماده کېږي. بدنه یې وګوره، دا بدنه ده. دا مثلا د اوبو هغه د اوبو ورته ایښوده کې یوه جبه شانه دلته ایښوده کې، یوه دلته. دا 4-8 دانګي دستګاه ده. که د چا په کار وي، څوک یې غواړي د غزني ولایت کې انشاءالله مربوط د غزني ولایت چې هر ولایت یې وغواړي درته لیږم یې. که په غزني ولایت کې څوک وي همینجا ورې هم په تحویل باندې ورکولی شي دا دستګاوې. نو هر رقم دستګاه وغواړئ انشاءالله موږ یې درته لیږو د ایرانه. ډېر کم مصرفه او ډېر خراب عوارض، داسې خاص عوارض نه وي چې عوارض وکړي، انشاءالله ډېر په راحتي سره جوړوي. نو کار ځینې اخیستی شي. الله دې وکړي چې تاسې به دا ویډیو خوښه شوې وي او له ملګرو سره هم شیر کړئ سره کوم خوښه وي. دا بیا وړوکی دستګاه ده، 10 دانګي. د دې مې ویډیو نشر کړې ده، خو که چېرې تاسې هغه ویډیو وکتله په هغه کې درته معلومېږي. دا هم دغه 10 دانې هګۍ نیسي او په دې ترتیب به یې درته خلاصه به کړم زه یې وارې. دا بیا وړوکی دستګاه ده، 10 دانګي. نور ډېر دي، دا که تاسو ته درښیم چې هر څوک یې وغواړي سر زه دستګاه تحویل در کوم ضمانت. دا د دې هم دغسې ماشین ده، ورته وګوره. یوه نما لري د ګرموالي، د رطوبت یې دغه ځان ته سات رقمه رطوبت په خپله دا معلوموي، او 3 کلیګانې لري. نو ډېر بهترین دستګاه دی، ډېر کم مصرفه، د مړه برق د بیټرۍ نه کار کوي. فن
د هر شی د دې هم دغسې لکه دغه بلې آماده دي سنسور د دما د رطوبت دا ټول پکې وصل دي. نو دا به هم دلته کېږدو چې وایه نه چو. او داسې هم دغسې ده د هګۍ د چرګانو د هګۍ شانه یې ده دې کې تنه دغه چرګانو د نورې بیا ځان ته دي ورسره دې کې چرګان هګۍ شانه چې کله هګۍ کېښودې پکار دلته داسې په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې که تاسې د لاندې د اوبو د اچولو هغه د اسپنج کې ایښی ده بس دلته به اوبه ور رطوبت به یې تنظیموي چې رطوبت تنظیم شو بس کار جوړ. په اخري کې چې دا خلاص شو بیا جالۍ لري هغه جالۍ د لاندې دلته کوزه مایع کې ده بیا به هغه جالۍ راخلې جالۍ به دلته پرېږدي نور سامان یې کوز ده دلته. دا دستګاه دي که چا غوښتې بس په هغو شماره موږ سره تماس نیسي انشاءالله موږ یې درته رسوو هر ځای ته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.